السلام علیکم، زه بختور جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. د کرونا وایرس له کبله په تیرو 24 غنټو کې په ملک کې 19 کسان مړه شوي دي. د کرونا د لاسه د دې نیمګړې دنیا نه رخصت شوی د پېښور های کورټ چیف جسټس خاورو ته وسپارلی شو. بل اړخ ته د پېښور های کورټ سینیر ترین جج جسټس قیصر رشید د پېښور های کورټ قایم مقام چیف جسټس مقرر کړی شوی دی. وزیر اعظم عمران خان په کشمور کې د جنسي تشدد د ښکار شوي ماشومې په بازیابۍ باندې د سند پولیس ASI ته شاباشي ورکړی دی. بل اړخ ته وزیر اعظم عمران خان په بلوچستان کې تقریب ته وینا کړې ده. وزیر اعظم عمران خان ویلي دي چې په ګرانۍ به زر تر زره قابو وموندلی شي. په پېښور، لاهور او کراچۍ کې د بھارتي دهشتګردو د طرفه د دهشتګردۍ د لویو واقعاتو کولو خطره ده. DGISPR بلې خواته د کنټرول لاین د خلاف ورزۍ په نتیجه کې د پاک فوج د یو ځوان سره 4 عام خلک شهیدان شوي دي او 19 نور زخمیان شوي دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې په تیر دور حکومت کې په سی پیک کې زموږ د صوبې سره زیاتې شوې دي. د ریلوے وفاقي وزیر شیخ رشید ویلي دي چې را د پاکستان لوی سیاستدانان د دهشتګردۍ په واقعاتو کې وجل غواړي. مریم نواز په منګوره سوات کې یو لوی جلسه عام ته وینا کړې ده. دغه جلسه عام ته پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په ویډیو لینک باندې وینا کړې ده. اپوزیشن جماعتونو د ګلګت بلتستان په انتخاباتو کې د حکومت د طرف نه د داندلۍ کولو د خطرې اظهار کړی دی. په مصر کې د امریکې یو پوځي هلیکاپټر د حادثې ښکار شو. 2 کسان پکې مړه شوي دي. د فلسطین یو مسلمانې زنانه ساینسدانې یو سینیټایزر ماشین تیار کړی دی چې دا ځایونه په سکندونو کې د کرونا وایرس نه صفا کوي. په صوبه خیبر پختونخوا کې د یخنۍ د اولنی باران سلسله جاری ده. په میداني علاقو کې باران او په غریزو علاقو کې واوره وریږي. اوس د دې خبرونو تفصیل. په تیرو 24 غنټو کې د کرونا وایرس د لاسه 19 کسان مړه شوي دي. دغه شاندې د کرونا وایرس 2115 نوي کیسونه ریکارډ شوي دي. په 13 جولای کې په یوه ورځ کې په ملک کې د کرونا وایرس 2115 کیسونه ریکارډ شوي وو.
په تیرو 24 غنټو کې چې په ملک کې د کرونا وایرس کم 2115 کیسونه ریکارډ شوي. دا کیسونه په جولای کې د کرونا وایرس د سختې حملې په صورت کې په یوه ورځ کې د ریکارډ شوو کیسونو نه زیات دي. دغه رنګې په ملک کې د کرونا وایرس د ټولو مریضانو شمیره 3,50,401 شوه. په ملک کې د کرونا وایرس د فعال کیسونو شمیره 40,902 ته ورسېده. د کرونا وایرس له کبله په حق رسیدونکي د پیښور های کورټ چیف جسټس وقار احمد سیټ په پیښور کې خاورو ته وسپارلی شو. د مرحوم په جنازه کې د عامو خلکو نه علاوه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی، د های کورټ ججانو، کور کمانډر، چیف سیکرټري، صوبایي وزیر اطلاعات میاں افتخار، غلام احمد بلور او لطیف افریدي هم شرکت وکړ. بل اړخ ته د پیښور های کورټ سینیر ترین جج جسټس قیصر رشید د پیښور های کورټ قائم مقام چیف جسټس مقرر کړی شوی دی. وزیر اعظم عمران خان په کشمور کې د جنسي تشدد د ښکار شوي ماشومې په بازیابۍ باندې د سند پولیس عیسائی او د لور ته شاباشي ورکړی دی او دې ته په شاندارو الفاظو کې خراج تحسین پیش کړی دی. وزیر اعظم عمران خان اعلان کړی دی چې د جنسي تشدد د واقعاتو د رکاولو دپاره به سخت قانون جوړولی شي. دا اعلان په خپل ټویټ کې کړی دی. بلې خواته وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان په تربت کې د یونیورسټۍ تقریب کې طالب علمانو ته په خپله وینا کې ویلي دي چې د بلوچستان د پسماندګۍ اصل ذمہوار پخواني حکمرانان دي. دوی بلوچستان ته د راتلو په ځای باندې لندن او دوبۍ ته تللي دي. د بلوچستان په محرومو کې د صوبې سیاستدانان هم قصوروار دي. وزیر اعظم عمران خان په خپل یو بل ټویټ کې دا خبره هم کړې ده چې ډېر زر به په ګرانۍ باندې قابو وموندلی شي. په دې لړ کې کوششونه جاري دي. ډي جي آی ایس پی آر میجر جنرال بابر افتخار خبرداری ورکړی دی چې د نومبر او دسمبر په میاشت کې په کراچۍ، لاهور او پیښور کې د بھارتي دهشتګردو د طرف نه د دهشتګردۍ د لویو واقعاتو کولو خطره ده. دا خبره د وزیر خارجه شاه محمود قریشي سره په یو شریک خبري کانفرنس کې کړې ده. بل اړخ ته د لاین اپ کنټرول د خلاف ورزۍ په نتیجه کې د پاک فوج د یو ځوان سره 4 عام پاکستانیان شهیدان شوي دي او 19 نور شدید زخمیان شوي دي. کتونکو تاسو په سکرین باندې په دې تصویر کې هغه کور وینئ کم کور چې د بھارتي فوج د ګوله‌بارۍ په نتیجه کې سوځېدلی دی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په پیښور کې سی پیک کانفرنس ته وینا کړې ده. دا په دې موقع باندې وی چې زمونږ هدف دا دی چې مونږ خپل صوبه کاروباري مرکز جوړ کو. په تیر دور حکومت کې په سی پیک کې زمونږ د صوبې سره زیاتې شوې دی. دوی چې سی پیک زمونږ د ترقۍ دپاره یو اهمه موقع ده. د زیاته کړه چې افغانستان له هم پکار دی چې د دې موقع نه فایده واخلي. دوی چې مونږ شپه ورځ کار وکړو او رشکۍ اکنامک زون مو جوړ کړ. د ریلوے وفاقي وزیر شیخ رشید ویلی دی چې دا کوشش دا دی چې د پاکستان لوی سیاستدانان د دهشتګردۍ په واقعاتو کې ووجني. د زیاته کړې ده چې جهانګیر ترین په خپله وطن ته واپس راغی. اوس میاں محمد نواز شریف له هم پکار دی چې په خپله وطن ته واپس راشي او په عدالت کې خپل کیسونه پیش کړي. مسلم لیگ نون مرکزی سینیر نائب صدر مریم نواز په منګور اسوات کې یو لوی جلسه عام ته وینا کړې ده. دی ویلی دی چې مونږه د ادارو سره جنگ کول نه غواړو، خو ادارو له هم پکار دی چې د عوامو سره جنگ نه کوي. دی زیاته کړې ده چې ادارې دې د عمران خان نیازي د پشت نه لرې شي. بیا د نیازي حکومت لرې کول زمونږه د 24 غنټو کار دی.
دیوی چې په ګلګت بلتستان کې د انتخابي مهم د شروع کولو نه مخکې زمونږ د 2-3 سیټونو خبره کېده او اوس د 2 سیټونو خبره کیږي اپوزیشن جماعتونو د ګلګت بلتستان په انتخاباتو کې د داندلۍ کېدو ویره ظاهره کړې ده پیپلز پارټۍ ته په پولو ګراوند کې د انتخابي جلسې د کولو اجازت ورنکړی شو د مسلم لیگ نونه ترجمان مریم اورنګزیب ویلي دي که د داندلۍ کوشش وشه نتیجې به ډېرې خطرناکې راوځي د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو زرداری ویلي چې حکومت څومره غواړي داندلي دې وکړي خو ولې احتجاج نه به تشدد جوړ شي د پی ډي ایم مرکزی صدر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې ایجنسو خو لا تر اوسه پورې د 2008 داغ نه دی وینځلی نو دوی په ګلګت بلتستان کې څنګه د داندلۍ اراده کړې ده په مصر کې د امریکای پوځي هلیکاپټر بلیک هاک د حادثې ښکار شوي پوځیان پکې مړه شوي دي په دغه 2 مړه شوو پوځیانو کې 5 د امریکای یو د چیک جمهوریه او یو د فرانس پوځي شامل دي د راغلو اطلاعاتو مطابق د فلسطین یو زنانه مسلمانې ساینسدانې یو سینیټایزر ماشین جوړ کړی دی چې دغه ماشین په سکندونو کې ځایونه د کرونا وایرس نه صفا کوي وایي چې د سکولونو او دفترونو د کرونا وایرس نه د صفایۍ دپاره دا ماشین یو کارآمد آله ده د ملک د نورو حصو په شانتي په خیبر پښتونخوا کې هم د یخنۍ اولنی باران جاری دی په میداني علاقو کې باران او په غریزو علاقو کې واوره وریږي د شوی پیشنګویی مطابق به دا باران سبا هم وریږي د باران له کبله ابو هوا نمجنه شوې ده او په یخنۍ کې اضافه شوې ده دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي ښاد او اباد اوسئ د لوی الله په امان کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ د ټلۍ په بټن ګوته کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ